الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې ای خلکو د الله جل جلاله په حضور کې توبه و استغفار وایست. توبه و استغفار کوي. زه د الله په حضور کې په ورځ کې 100 واره استغفار وایم، یعنی 100 واره توبه کاږ. نو تاسې هم د الله په حضور کې توبه کاږ، استغفار وایست. محترم عزتمنو، سهار و ماښام 100 واره استغفار ویل څه ګران کار نه دی. نن چې موږ په خپله معاشره کې وګورو، هر طرف ته د ګمراهي دعوتونه دي، هر طرف ته چې نظر اړی ګمراهي. پر هر بورډ باندې د ښځو تصویران، پر هر رانیولي شی باندې د ښځې تصویران، یعنی هر طرف ته چې موږ ګورو ساره پورته سو در ماښامه په ګناه کې لګیا. نو په کار دا ده چې هر یو ماښام بدیږي 100 واره استغفار وایي، او سار چې کله راکښېنستئ 100 واره استغفار وایي. استغفار: استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا وایست. یا استغفر الله اسانه لفظ دی، دا وایست چې څومره ستاسې په وس کې هغه وایست. کم سے کم ابتدا د ورځې او ابتدا د شپې خو زموږ په استغفار سره وي. که چیرې خدا نخسته مرګ دله راسي، ستا په عملنامه کې به توبه او استغفار خو موجوده وي، لیکن موږ ګناه پر ګناه کوو. په هفته کې هم د 100 واره استغفار ویلو موقع موږ نسو پیدا کولی، دا نسو ویلی، په ورځ کې خو لا ډېره لرې خبره ده. نو په کار دا د عزتمنو زموږ اکابر لیکي، وایي که چیرې ګناه نسې پرېښولی، استغفار خو لازم ونیسه. استغفار خو وایه، توبه خو کاږه. کیدای سي چې ته مړ سې، الله ستا د توبه قبول کړې وي، دا ګناه مې در معاف کړي وي، خو غم دا دی ګناه هم کوو، استغفار هم نه پروایي. الله دې مې پوه کړي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث